نورې مې نه درلوده چې بیخي مې زړه در باندې وسوځي دغه نیم افغانۍ مې درکړې واخه ورور سبې نه کوم یا واخه د سره نه کوم سل افغانۍ زغړم واخه تو څنګه سړی ورور خو نیم افغانۍ ډېرې پیسې دي واخه سړی چای وڅښه بلام خبرې ډېرې مه کوه ښه یو بل نوی خبر دی د څه شي د لوړ کلي ته انټرنیټ راغلی دی یو بلان په پسې پرېږده چې ټول وخوري قلم لرې ډاکټر صاحب قلم په کور کې اثبات شوی راوړم یا د کور مال واتس اپ نمبر دې راکړه زه به د نسخه په واتس اپ کې درو واستم دلې به ولیکم نمبر لرم مې دا نمبر دی یاره مریضان نسته ګر سره دا اوس څه کیسه ده سهار راغلی یم تر اوسه یو مریض نه دی راغلی ښار کې اوس ګرده جوړ ګرځي ناجوړه ستله نه که داسې وي بالا به د دواخانې د ګر سره کول پر واچومه څوک نه راځي السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام په خیر راسي ډاکټر صاحب دا زما مشر ورور دی دا 3 ورځې کېږي چې د نصف عذاب دی په کور کې ماریړه نباتاغ هغه شان چې زما انا په پوهېدل هغه مو ګرد ورکړي پشي پاکټ ګولۍ نه دي پشي پاکټ رنګ پشي مخ پر راغلی دغه مو ورکړله هېڅ فایده نه ورته کوي چې دا اوس څه په سوی دی هېڅ مریضۍ نه رامعلومېږي پخوا خو مو د نباتاغ ورکړه دستي به جوړ شو اوس نه سمېږي یو خو اول ستاسې دغه ګناه ده دغه مو ډېره غټه غلطي ده چې خپل پر سر دا ګولیانې ورکوئ مریضانو ته د کار یې وباسي باره نه موږ ته پر دغه حال راوړي نه موږ باره څه په وکړو نو خو د مخه په سمېدی په دغه شان یا خپل پر سر وروره په ژوند داسې مه کوئ ډاکټر صاحب دا معده مې درد دی دا اوس څنګه کار دی ونه لږ ارام اوسه ډاکټر صاحب دې ګوري دغه ډوډۍ چې په ورځ خوړله څه شي چې وخوړله څه درسې ووه څه شي چې وخوړه چې داسې ویې دغه هم خاص ده خلک یې خوري دغه مې وخوړه ډوډۍ مې وخوړه خو داسې وه چې نقص به ځلې وه د ډوډۍ نو حالا نور نه پوهېږم چې اوس د هغه څه داسې بله ما او که یعنې سوځلې ډوډۍ دې خوړلې ده وا هغه مې خوړلې ده پورته که سترګه خانده مه دا بله سترګه ده پورته که سترګه قلم لرې ډاکټر صاحب قلم په کور کې اثبات شوی راوړم یا د کور مال واتس اپ نمبر دې راکړه زه به د نسخه په واتس اپ کې درو واستم دلې به ولیکم نمبر لرم مې دغه نمبر دی سیدی بس سیدی este că balează ce زم په نمبر نوٹ ولکې دته به اول د سترګو ښه دوا درکمه د خیره سره دغه دوا ډاکټر صاحب دا خو ډېر څه کړي دا اوس د ډاکټرانو په ختم څوک نه پوهېږي په واتس اپ کې راولیکه سم سیدی د سترګو دوا به درته درکمه سره ډاکټر صاحب زما په معده درد دی او ته د سترګو دوا ډاکټر صاحب په پوهېږي ودرېږه لالی ګړی ودرېږه که ته د سترګو د خوا سم وایې نو تا دا سوځلې ډوډۍ خوړله د سترګو دوا څه کوم د پلا به د سترګو دوا درکړم سترګې چې سمې شي بیا به د معدې دوا ورپسې درکړم په واتس اپ کې مې در واستوله بویځه سمه ده ډاکټر صاحب راځه سترګو دوا به در وکړم سمېږي سم ده مثال ته غالب ته ورکړي جامې خو ډېره ډوډۍ خورې بله رقم ډوډۍ خورې چې به خلک مسوله سوځلې ډوډۍ وخوړله
زلفې کشانه شانه زجې کړم خو دیوانه زلفې کشانه شانه لا 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 سړی بس کړ خپله پښتو دې سمه نه دی د زلفې کشانه شانه او زلفې کشانه دا څه وایه ګرانې پر ما خو ډېره ګرانه یې بس په دغه خبرو دې خطا ایستلی یم چې پر ما ګرانه پر ما ګرانه چې وخت یو ښه سړی راشي دا راشګاه راشي بره کرار ځان شاته کړي نو ته پټ ووځه کار ته نو ته ما تاوان ته ولې درې نو ته خو را باندې ګرانه یې نو خو داسې ځای ته مې بیا مه درو نو پر ما خو داسې ګرانه یې چای شه ترخې را واچو ګرانې بیریږه مه سړی بره دې د خسر د کوره را روانه ده دروازې ته دې وکاچوه ته د پیغور ما څه بل کار نه لرې واخه سړی چای وڅښه بلا مو خبرې ډېرې مه کوه ښه یو بل نوی خبر دی د څه شي دا لوړ کلي ته انټرنیټ راغلی دی یو بلا مې په پسې پرېږده چې ټوله وخوري چش چې پوه کړم زه ته څه وایې ما چې بلاګر دومره دا کوشش کوي چې یو سوادار وغواړم او ته په دا هم نه پوهېږې چې انټرنیټ څه شی دی انټرنیټ د پیدې شی دی که د تاوان شی دی تا نه زه کله تعلیم ته پرېښیم وړه واغږه جېګونه پاخه که مېلمانه مې را روان دي کالي را پرېوړه عینکې مې را ایسته که بوټونه مې را وتو که وی رنګ یې که ښه سړی که زه مړه شوم نو باره ته څه چم که دا خبرې نو مه کوه املیونۍ بس املیونۍ دا دې نه کوي چې ته مړه سې بل واده خو به نه کوې نو په لیونۍ خو نو څه باور شته نو یو نه دې ما خدای مړه کوي نه دې تا خدای لیونی کوي سړی خو په کور کې سودا نسته نه اوړه سته نه لوبیا سته نه دال سته نه نخود سته نه اوړه سته چې وایي غږم ډوډۍ در پخه کړم کله ځې بازار ته سودا کله راوړې ته ودرېږه ښار خلاص شي چې بار دوکانونه بند شي زه د رنګو رنګو کیلي سره ووځم نو زه خو هغه مال سودا راوړم نو تا ته کم نه ده در معلومه یو زما بیا یېر وه چې دا کاروبار خو زما د خسر څه در پاته دی وروره خیر و خیرات وکړي د هغسې مه چېرېږئ وروره لۍ چمپلان مو نیولې دوره دوره کېږي وروره خیر و خیرات وکړي د هغسې مه چېرېږئ وروره دا سټوپ خو وینئ دا ما شخصي نوشته کړی دی وروره د هغسې مه چېرېږئ دې مطلب دا نه دی چې موټر ودروي دلته معنا یو خیرات وکړئ خیر و خیرات وکړئ وروره د هغسې مه چېرېږئ وروره خیر و خیرات وکړئ وروره د هغسې مه چېرېږئ وروره وروره خیر و خیرات وکړئ د هغسې مه چېرېږئ وروره خیر و خیرات وکړي الله مو جنتیان که دغسې وروره د غریبانو سره کومک کوئ وروره ډېر مې زړه در باندې وسوځي دغه نوي افغانۍ لرمه وروره کې راکړئ نو پوره 100 افغانۍ راکړه نو نوي افغانۍ بیخي بد کار دی همدلاسۍ بل پکښې دی صدۍ بسې وم وروره دا نوي افغانۍ هم لږ نه دي ډېرې پیسې دي نورې مې نه درلودلې بیخي مې زړه در باندې وسوځي دغه نوي افغانۍ مې درکړې واخه وروره صدۍ نه کوم یا واخه د سره نه کوم 100 افغانۍ زه غواړم واخه ته څنګه سړی وروره خو نوي افغانۍ هم ډېرې پیسې دي اوس خیر کوو دا خیر هم بېزاره یا چې صدۍ نه کوم که سره دا خوب ازاغه نوي افغانۍ راکړه وروره